السلام علیکم ګرانو پښتنو ورونو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. یوه ښه ورځ به مو پیل کړې وي. ملګرو، نن درته یوې نوې او زبردستې طریقې سره حاضر شوم. هیله ده چې دغه طریقه مو خوښه شي او تاسو هم ګټه ترې واخلئ. ملګرو، له هر څه نه مخکې که تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د غنټۍ دا نشان هم ووایئ چې زموږ ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسیږي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو، ویډیو په دې ډول ده چې څنګه کولی شو د نړۍ هره ژبه په خپل موبایل کې ترجمه کړو. یعنې په هره ژبه که تاسو ته میسیج راغی یا بل څه، هغه په اسانۍ سره خپل موبایل کې ترجمه کولی شئ. نو ټول نه مخکې به تاسو راشئ او لومړی به یو اپلیکیشن انسټال کړئ چې د هغه په ذریعه کولی شو چې د نړۍ هره ژبه معنا کړو. دلته به دوستان تاسې سرچ کړئ آل لانګویج ترانسلیشن. دا به دوستانو تاسو سرچ کړئ. دا مو چې کله سرچ کړل، دلته یو اپلیکیشن ده دوستان. دا اپلیکیشن به تاسو له خپل ځان سره انسټال کړئ. ما انسټال کړی ده. نو د دې په ذریعه تاسو کولی شئ چې د نړۍ هره ژبه په خپل موبایل کې معنا کړئ. راځو او اوس ګورو چې څنګه کولی شو چې په دې کې اوس ژبه معنا کړو. تاسو به اپلیکیشن خلاص کړئ او لږ انتظار به ورته وباسئ تر څو د اپلیکیشن خلاص شي. اوس دوستان دلته ډکشنري هر څه تاسو لغاتونه هم په معنا کولی شئ. خو دلته موږ ترانسلیشن یعنې بسته جملې په معنا کوو چې څنګه کولی شو چې بسته یوه ژبه معنا کړو. اوس دلته دوستانو تاسو انګلیش باندې هر څه ورکولی شئ. مثلا زه دلته اوس ورکوم هاي هاو آر یو، یعنې سلام څنګه یې. اوس راځو دا معنا کوو. دلته به دوستان تاسو هغه ژبه ورکوئ چې د هغه ژبه غواړئ معنا کړئ، هماغه ژبه. اوس دلته تاسو ته ښیم دا وینئ، دلته ډېرې ژبې دوستان. دلته به هغه ژبه ورکوئ چې کومه معنا کوئ. او دلته به دویم د پښتو چې ما کلیک کړی، دلته هغه ژبه به ورکوئ چې په هغه ژبه تاسو ته غواړئ چې معنا شي. موږ اوس ځان ته غواړو په پښتو باندې دا معنا کړو. موږ پښتو ورکړې ده. دوستان اوس به راسئ او په دې ترانسلیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو دوستانو، ګورئ سلام ته څنګه یاست. دا رقم معنا راباسي دوستانو. اوس دغه مثلا زه اوس دلته پښتو لیکم، پښتو کې یو څه وکړم، هغه به انګلیش ته معنا کوي دوستانو. دلته پښتو سرچ کړئ تر څو پښتو ژبه راواخلي. دغه اوس دلته اوس مثال زه انګلیش لیکم. وبخښئ دوستانو لږ ستونزه ده. دلته به تاسو انګلیش سرچ کړئ. دغه دوستانو انګلیش. اوس دلته مثلا پښتو باندې زه یو څه لیکم. اوس به دوستانو دا انګلیش ته معنا کوي. اوس په ترانسلیشن باندې کلیک کوو. دوستانو ګورئ تاسو هاي هاو آر یو، یعنې سلام څنګه یې. دا دوستانو تاسو هره ژبه معنا کولی شئ، یوازې انګلیش او پښتو نه. نړۍ کې څومره ژبې دي تاسو په دې باندې معنا کولی شئ. دا ډېره ښکلې او اسانه طریقه وه چې نن مو تاسو ته در وښوده. او که غواړئ داسې ښکلې او په زړه پورې طریقې در وښیم او تاسو یو څه ځینې زده کړئ، نو زموږ یوټیوب چینل حتما در سبسکرایب کړئ، ځکه موږ خپل چینل کې هره ورځ داسې ښکلې ویډیوګانې اپلوډ کوو. نو تر بلې ویډیو چې زه بیا هم ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم، تاسو په پاک رب سره ښه وخت ولرئ. ښې شېبې ملګرو.